لاسونه دې راکړي په لاسونو کې لالیا ګرځمه د خیال په اسمانونو کې لالیا مننه لاسونه دې راکړي په لاسونو کې لالیا ګرځمه د خیال په اسمانونو کې لالیا او له ښه نیته د جار شم دومره مه رانږدې کېږه دا خلک ډېر مرداره دي په زړونو کې لالیا له ښه نیته د جار شم دومره مه رانږدې کېږه دا خلک ډېر مرداره دي په زړونو کې لالیا او زه ستا لپاره تللی د جومات تر دروازې وم ما غوښتی له خدایه په لمنځونو کې لالیا نو که ګوتې مې ازغیو ژوبلې کړې وای خو وای دی باید چې ته مې پټ وای په ګلونو کې لالیا ستوني کې تربتې چیغې سترګو کې خماره وی بیا مې درته راوړل تش لاسونه له ډک خاره وی او څو زمن د مړه دي د وطن د سر په ننګ ادې زړه کې د سورا یو دی که وتې دې له شماره وی مننه څو زمن د مړه دي د وطن د سر په ننګ ادې زړه کې د سورا یو دی که وتې دې له شماره وی نو ګونځ مخ حلقې سترګې د ډېر درد شاهدي وایي زه د صدقه ابی درجار ابی قربان ابی نو ته دا سوي ټپې ولې په خادیو کړې فکر کړم لرې د زنډنۍ مینې پرهار ابی نو ګز ګز د رستونې په ټټر د اشرفۍ هم وې عمر ظلم چور کړې که قرضو د دوکاندار ابی نو میندې د کفارو مسلمانو راته ګرانې دي مګر زه منله ډېر شمزار له وطنداره وی او دا چې پر لاره باندې ګرانه ده نو کور په څو ده یوه مچکه د 5 ورځو په پور په څو ده نو که زوړ دا چې پر لاره باندې ګرانه ده نو کور په څو ده یوه مچکه د 5 ورځو په پور په څو ده که زوړ پانځپ په ډیران غورځوې په ما یې خرڅ کړه چې لوپټه دې نیمه سوي وي په اور په څو ده نو چې وطن مور ده او پلورونکي په ډاګه فروشي نو سوداګر دې ورته وایي چې مور په څو ده چې وطن مور ده او پلورونکي په ډاګه فروشي نو سوداګر دې ورته وایي چې مور په څو ده د کابل سپینه جنگ بې قدره کړله مفته شوله ته یې لږ وپوښته چې توره د لاهور په څو ده د کابل سپینه جنگ بې قدره کړله مفته شوله ته یې لږ وپوښته چې توره د لاهور په څو ده نو نن د خوله غواړم نن دې نه پرېږدم قسم مې کړی اوس پر عذا باندې په څو ده او په زور په څو ده باسطه زه یو ماښام یوه سحر لولمه د خاموشۍ غزل په څو ده او د شور په څو ده دغه یو غزل به وایم ستاسو اجازه ده په ککرۍ کې مو د بنګو شنه لوګي ګرځول همدا کیسه وه چې سرونه مخلي ګرځول نو یو هزاره و ماسټرۍ وکړه ځان یې جوړ کړو خو یو پښتون و چې تمام عمر یې سپي ګرځول یو هزاره و ماسټرۍ وکړه ځان یې جوړ کړو خو یو پښتون و چې تمام عمر یې سپي ګرځول په پیریاني خوی دې تر دې حده مین ومه چې ما به له ځان سره په جیب کې کشمالي ګرځول او شیشه د او د تورې بنګې د لالي عکسونه ما به دا درې شیان له ځان سره حتمي ګرځول ما به د خدای کلام د خدای تخلیق یو ځای لوستلو ما په قرآن کې هم عکسونه د لالي ګرځول او د مازدیګر او د ماښام د دیدن کیف و داسې دا دوه لمنځونه به مې هر وخت قضایي ګرځول نو په نرۍ غاړه د رقم تکري ګرځول تا په ساړه ژمي په چم کې په سرلي ګرځول داسې وخت راغی سلامونه د لالي ګرځوم داسې یو وخت و سلامونه مې لالي ګرځول نو د زمانې خولې ته به خامخا لوېدې درمانه تا چې په سکرین باندې عکسونه د لالي ګرځول